تازه او ډیر بد خبر هندوانو اخر هم افغانانو ته خپل زور وخت او سرمنې ترې وایسته ډیره شرمونکې ماتې ورته ورکړه دا چې څنګه ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر څه به پوه شئ ګرانو مینوالو السلام علیکم د افغانستان 19 کلنې لوبډلې نن د 19 کلنو نړیوال جام د پیل له مخکې خپله لومړۍ تمریناتي لوبه له هند 19 کلنې لوبډلې سره ترسره کړه خو په توپوهنه کې افغان توپوهونکي په بشپړ ډول ناکامه شو چې نیمایي لوبغاړي په 0 وسوځېدل او همداراز د 211 منډو په توپیر له هندي لوبډلې ماتې وخوړله په دغه وار ما بیا تمریناتي لوبه کې د هند 19 کلنې لوبډلې لومړۍ پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه هند 19 کلنې لوبډلې ته په ټاکلو 50 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 255 منډې وکړې چې له ډلې یې یاشسوي جیسوال 9 شپېته تلک ورما 55 او پریام ګرګ 14 منډې وکړې د افغان 19 کلنې لوبډلې له لورې عابد محمدي 3 فضل حق 2 عبدالرحمن 1 وکټ ترلاسه کړه د 255 منډو د هدف په تعقیب کې د افغانستان 19 کلنې لوبډلې توپوهونکي په بشپړه توګه ناکامه شول او هیڅ توپوهونکی په دې ونه توانېده چې په میدان کې د لږ ساعت لپاره ودرېږي یوازینی توپوهونکی محمد اسحاق چې تر 10 زیاتې منډې وکړې لوبډل مشر فرحان زاخیل صدیق الله اتل رحمان الله عابد محمدي او عبدالرحمن په 0 وسوځېدل همداراز محمد اسحاق 11 عمران میر 8 آصف موسازی 4 ابراهیم زدران 6 شفیق الله غفاری او عبد الله ټنیوال یو منډه وکړه د افغانستان ټولو لوبډله په 11 سرونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 4 منډې وکړې چې د 211 منډو په توپیر ستره ماتې وخوړه د هند له لورې کارتیک تیاګي 3 آکاش سنگ سوشانت مشرا او شوبانګ هګړي 2 لوبغاړي وسوځول د یادونه ده چې افغان 19 کلنه لوبډله به خپله دویمه تمریناتي لوبه د جنورۍ په 14 نیټه د انګلستان 19 کلنې لوبډلې سره ترسره کوي نو دوستانو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد وساتئ